ډېر پیاوړی ممثل دی. هغه ممثل دی چې له یوه کرکټر سره 4 نومونه بیخي لري. نومونه یې هم درته یادوم او دی هم درته راواړم، ستاسو په وړاندې به یې تاسو ووینئ او تاسو به د ده له خولې څخه د ژوند حالاتو، د تمثیل او د دې ډګر د مشکلاتو او ستونزو د هر څه څخه به تاسو نن خبر سئ. نو بلنه ورکوو زموږ درانه میلمه ښاغلي نیازي صاحب ته. السلام علیکم رئیس صاحب. دا نازوانان یو ټکټر ګلان راخیستي به دغه خطا بازي ډېر پام به کوئ رئیس صاحب. هغه هم پلاستیکي ګلان نه بوی ځینې شی لکه تابعه نظافت نه دی مراعات کړی. دا په ټول دا ګل ورشه ځان سم که بیا راسه ولاړ شه. سترګو دا ګل بد معلومېږي رئیس صاحب. دا به ایسته کړم. تاسو خپل کار کوئ، د چا په کیسه کې مه کېږئ. او وایي مدیر صاحب دا ستا د خبرې یو خبر را په یاد وه. زه یې په دغه خاطر ستا شعبې ته راواستولم. ولته به دوی په شعبه کې خدمت هم کوي او په دې پسې به سترګه هم وړې چې څوک خو رشوت نه خوري. او بله خبره دا ده مدیر صاحب چې زه خو ستاسې خپل سړی یم او زه هېڅکله د چا په خوله نه کوم. څنګه ګوره مشنګو، ته خو زموږ خپل سړی یې، زه خو هر وخت تا نازوم. او بیا خو ته زما د موټو ګجله یې ګجله. ستا حق زه در کوم، زه تا له هغسې نه پرېږدم زړګیه، سمه ده. خو ته به داسې کړې چې دوی په موږ پسې ته سره کړی، ته باید په دوی پسې سره کړې چې دوی څه کوي. آفرین آفرین. دا څوک دی وګوره. څنګه چې څېره اړولې دا خو ما لا نه وپېژندلې، دا به لیدونکي څنګه وپېژني؟ دا لیدونکي هم پېژني. خو رښتیا هم چا رقم څېره واړو بیا هم پېژني. بلکل کنار منځ بلکل بلکل. چیرې یې کامیاب نو دغه په شم پرېږدم نه. ما یې د خلکو په اوبو کې نه ورې کېږي، مګر موږ په دغه کې په ښار کې نه ورې کېږو. چې هر ځای ولاړ شو دغه خلک دې ورور نارې راپسې وایي او دغه کوي نو موږ چا رقم څېره واخلو موږ نه سو. رښتیا هم. نو نیازی صاحب البته زموږ د ممثلینو په اصطلاح بابک او کامیاب سړی او اوپیدې ځوان، دا هغه 4 نومونه دي چې د نیازي صاحب په اصطلاح کرکټر هر وخت په پېژندل کېږي. نو ښه راسې خپرونې ته مهرباني ځای ته ځو. ښه راسې د نندارې خپرونه ده که په لومړي سر کې خپل مکمل معلومات که څه هم لیدونکي دې پېژني، موږ دې پېژنو، د دې ډګر ملګري مو یاست، خو بیا هم که چیرې خپل معلومات را سره شریک کړئ تر څو د نندارې خپرونې مینوال پوه سي چې ستاسو شخصي ژوند څه ډول دی او تاسو له څه وخت څخه پیل کړی دي په تمثیل کې. البته لومړی مو خپل معلومات ووایاست. دا نوم خو مې سلطان محمد نیازی دی او مشهوره په کامیاب سړی یم. کېدای شي چې د 40 کالو ته رسېدلی یم. 40 کاله به مې عمر او دغه دی تمثیل په ډګر کې مې 14 کاله کار کړی مکمل. تیاتري پروګرامونه مو ډېر کړي دي او د تلویزیون پروګرامونه مو کړي دي. نیازی صاحب تا مخکې په خبرو کې وویله چې په سریالونو کې دې هم کار کړی دی، په ډرامو کې دې هم کړی دی او لیدونکو ته بهتره معلومه ده چې په فلمو کې دې هم غږونه ورکړي دي. تعداد یې څومره دی چې د دغه ډرامو په اصطلاح سټیجي ډرامې دي، راډیویي ډرامې دي او همدارنګه تلویزیوني ډرامې دي؟ صاحب موږ ته نامعلومه دی. ښه موږ خو ډېر کار کړی دی دغه په شان په تیاتر پروګرام کې مو ډېر کار کړی، تیاتر سټیج شو مو ډېر کړي دي او د هغه تر څنګ مو سینمایي پروګرامونه دغه د تلویزیون خپرونه او ننداره په دې کې موږ کار کوو. په هفته کې یوه ورځ ورتللو، شنبې په ورځ ثبت کوو د ابراهیمي صاحب سره وته. نو دغه مو معلومداره خپرونه او تیاتري پروګرامونه داسې په هفته کې داسې هفته راکړله چې په هفته کې موږ تقریبا 8 پروګرام هم کړي دي. داسې راغلي چې په میاشت کې مو 8 کړي، داسې راغلي چې په میاشت کې مو 2 پروګرام کړي، مګر حساب یې نه دی رامعلوم. هغه بیخي ډېر دی. نو که دا به راته ووایې چې کوم ډول اکټینګ ستا خپله ډېر خوښېږي؟ دا اکټینګ خو مو هر اکټینګ خوښېږي، خو دغه د موږ د وطنیار جاوید احمد وطنیار صاحب او د حکمتالله سره شاګردان تېر شوي، نو هغه خپله هر رول چې بیا هغه موږ ته انتخاب کوي موږ کوو، موږ د رول سره کار وو. موږ داسې نه وو چې معنی دا رول کوای شو دا نه شو کولی. او خپله چې دا ته وایه کومیډي رول ما بیخي خوښ دی نه، د هغه در سره مو وروره ځینې دغه تراژیدي رولونه مو هم کړي، داسې نه دي. هر رول چې بیا موږ ته انتخاب کوي هغه موږ په خپل دغه سره سرته رسوي.
ځینې وخت د ملګري او دوستان هم دا فکر کوي زه وایم که د تمثیل سړی کوي هغه شی چې په ځان کې عملي نه کړي او بیا ته په سټیج راووځې اوس خدای ناخواسته ته خپله یو سګرېټ څکې د باندې په ټولنه کې خلک تا د سګرېټ سره ویني او ته په سټیج راوځې ته خلکو ته دا ښایي چې دا سګرېټ بد کار دی او په سټیج بد معرفي کوي نو دا خپله پر دا تمثیل والا باندې زیات تاثیر کوي ځکه دا زما رول چې دی پر خلکو کې تاثیر کړی زه خپله دا شی په ځان کې نه لرم سګرېټ نسوار د دې پر ضد باندې زه یم کله چې د دې تمثیل وکړم د خلکو خوښ دی او خلکو په یو وخت ما د پنجوایي ولسوالۍ کې ډرامه وه داسې تیاتري رول نو کله چې ډرامه خلاص شول زموږ سره ملګري وه خدای وشتیا یو سپین ږیری راغلی په غېږ کې ونیولم بهر راته وویل کوم د دغه ډرامې ټول انجام د پای صحنه چې تا موږ ته وکړل او زما زوی توبه د تنشیه سره یعنې ول زما زوی په ډېرو دغه باندې ویلو باندې زما هېڅ تاثیر نه وکړي مګر ستا د زموږ مهماني درته کوو پنجوایي ولسوالۍ کې داسې سړی ژوندی شمېر موږ هلته پروګرام وکړئ پروګرام خلاص و دا سړي داسې وویل ستاسې د تمثیل څخه ډېر خلکو اخیستل کړي دي تمثیل خپله معنا دغه د اصلاح نو ممثل خپله ټولنې هنداره ده نو په دې هنداره کې چې هره کم څېره ووینې هغه معلومېږي اوس ته هنداره مخته ووینې ستا خپل څېره پنځې وینې زه خپل خو په ممثل داسې دی هغه هنداره د خپلو د ټولو خلکو څېره د په دغه کې ده ځکه چې د هر سړي اکټینګ موږ ته راکړي موږ یې کوو موږ دا نه یو چې دا کوو دا نه کوو خوښ مو کمیډي دي ډېر ښه و په کمیټ کې ما ډېر لیدلې په مخکې هم درته وویله نیازی صاحب اوله ډرامه چې کومه وه اولنۍ ډرامه سټیج ډرامه وه تلویزیوني ډرامه وه راډیوي ډرامه وه که یو سریال اولنۍ ډرامه مې کېدای شي خدای دې مغاړې نه باندې ناپوهي ډرامه وه ناپوهي ډرامه کې مې ډېر یو کمزوری رول اول سر و چې زه چای راوړم خلکو ته یې ږدم چې دغه د چای صحنه ختمه شول ته ما یو دوه درې ډایلوګ خبرې وکړې د خبرې سره د زما تمثیل یې به داسې کوي چې مثال د پر روان کیس کې ما ته رول پیدا شو داسې پسې انو خلکو تشویق هم کړم هغه اولنۍ ډرامه وه ناپوهي زما ډېر ډېر او که دا هم راته ووایاست چې چا تشویق کړي یاست تمثیل ډګر تشویق کړي خو دولتي کسانو مې رایتي مې ټولو یعنې د کورنۍ د خوا چا تشویق کړي کورنۍ د خوا څخه خو داسې و چې دغه په چا په موږ پسې چړیا ګرځېده چې موږ یې ډېر یو بد کار ته او اوس هم دا ځینې دوستان ملګري زموږ شته چې کله به موږ داسې نو نه درته وایم په دغه اوس کې ځینې ملایانو ما ته دا زموږ کار ډېر یو بد معرفي کوي ځینې ملایانو بیا دا راته ویل چې دا زموږ در غږ له ستاسې غږ بهترین دی په دې خاطر چې زما غږ دلته دغه 800 کسان هغه غټ جامع مولوي صاحب دا ورته رسېږي او ستاسې غږ یعنې 4 میلیونه انسانانو ته داسې رسېږي نو ستاسې غږ زموږ در غږ معلام دی او ستاسې کوم شی چې کوئ او تاسې په هغه په شان د تمثیل د لارې ورته وړاندې کوئ هغه شی خلک ژر موږ چې په منبر باندې هر څونه ګډ شو کله چې د دغه نقصات راواخلي په سټیج یې ورته ولوبه نو د دغه لوبې څخه دا خلک ګوري چې د ده کاریکټر کوم ځای ته رسېږي حتی یو سړی 0 نقطې ته ګوري یو سړی خېژي اسمان ته نو خلک هغه لوړه خوا خوښوي هغه 0 والا پرېږدي په دې خاطر چې هغه منفي رول چې دی هغه کښته ځي روان دی او هغه سم سړی چې دی هغه مخته روان دی رښتیا هم بلکل ډېر ښه که اوسنۍ حالات کې راته ووایاست لیدونکي هم اکثریت دغه پوښتنه لري چې اوسنۍ بابک سره کم دي اوسنۍ ژوند یې څنګه دی یعنې په ښه حال کې دی په بد حال کې دی په تمثیل کې دی د تمثیله وتلی دی د باندې په یو بل ډګر کې دی که لنډ معلومات لیدونکو ته ورکړي والله رښتیا د څو عمر د تمثیل د ډګره څخه لرې پاته وم په دې خاطر نه وم پاته په دې خاطر د تمثیل ډګر څخه چې ځکه کورنۍ ستونزې ډېرې وې کارونه مو ډېر وه مثال او موږ غوښته چې کاروبار پیدا کړو په دې خاطر چې 2 کاله نه 4-5 کاله کېږي چې زموږ د تمثیل په ډګر باندې ډېر منفي تاثیر کړی دی او موږ بیخي داسې یو چې اوس ولاکه دغه په شان د بچیانو ګوله پیدا کوای شو زه خپله په روزانه کې یم مثال وزم هلته پر چوک کله ناست یم کله مثال یو کور سره روزانه پیدا کړو کله په یړې پسې یوه خوا نه پرېږدو چې د بچیانو ګوله په یو رقم پیدا کوای شو په هغه پسې وځو او خپله مې عریضې شو ولایت ته کړي دي د نورو ځایو ته مې کړي چې موږ ته د کار زمینه برابره کړي ځکه کار موږ کوو موږ ته هر کار وسپاري که تمثیل کار یې که غیر تمثیلي موږ د ډوډۍ د بچیانو د ډوډۍ سره په ستونزه کې یو
کور ته چې ولاړ سو مثال بچیان مو راوزغلې پخوا موږ دا بچیان داسې مخته وه چې ما موټرسایکل کور ورکړی دی به د قورجنه د سوڼې راوکښه هغه سړي به خپل د خوښ شی وزغلوي اوس چې راشي هغه د قورجن سره ډېر مایوسه شي نو ما ته دغه ځای بیخي زور راکوي زه چې کور ته ورسېږم کله ناکله داسې وخت ځم چې بچیان بیده یې په دې خاطر زه نه ځم چې زه مثال هغه په شان د دغه څخه ځمه چې شی لرمه وروړم یې نه یا نه لرم اوس په لاس کې شی نه لرو هغه په شان په وچو وړو ولاکه دغه لوی اختر و هغه تېره اختر په موږ تېر سو ډېر یو غمګین اختر و ما خپله بیخي الله پاک ته 10,000 وارې توبې وچې الهي په کوم ګناه دې نیولي نو که یو ګناه یو سزا یې خو الهي باداره موږ ته یې راکړی یوازې دا زموږ بچیانو ته یې مور کړو د کار زمینه باید دولت ورته برابره کړي د دولت مسؤلیت هغه دی چې موږ ته یوازې نه که موږ ته یوازې ما ته د کار زمینه برابره زه د هغه په شان د بانک رئیس خو چې نورو خلکو کار برابر نه وي زموږ در څنګ نو موږ ته خوند نه راکوي باید د ټولو ځوانانو د ټولو خلکو دپاره د کار زمینه برابره شي نو بیا موږ خوشحاله کېږو زه چې کله د نورو ځوانانو پر شونډو مسکا ووینم زه خوشحاله کېږم دا چې زه 40 ساعته خاندم زما خندا ماته پیدا نه کوي چې نور ووینم د نور په خندا سره زه انرژي رښتیا هم ډېره زیاته مننه نیازی صاحب دا یو ډېره معلومه خبره ده چې په دنیا کې البته چارلی چاپلین مستر بین یعنی د دوی هغه ژوند چې څوک مطالعه کړي دوی خپل په ژوند کې ډېر مشکلات لري ډېر غمونه لري خو بیا هم د لیدونکو دپاره د مینهوالو دپاره دوی د هغوی په شونډو مسکا راولي یعنی تمثیل ورته کوي اکټینګ ورته کوي او کامیډي شوي ورته برابروي لکه څنګه چې تاسو وویل رښتیا هم نیازی صاحب په بد حالت کې دی بس زه بیا هم هیله کوم چې هغه دوستان چې مثلا هغوی مرستې کوي همکاري کوي له ځوانانو سره له هېوادوالو سره هغوی دې د نیازي صاحب په څېر دغسې دوستان هېڅ نه هېروي ځکه چې مستحقین دوی دي دا هغه کسان دي چې یو وخت یې موږ تاسو ته په دې ټولنه کې ډېر کار کوي اوس چې دا دوی په دغسې حالت کې دي یوازینۍ هیله یې زموږ او ستاسو څخه دا ده چې دوی ته د کار زمینه برابره کړو نیازی صاحب ستاسو غوښتنه به هم د هغې وي چې فقط د کار زمینه هم برابره د بچیانو یو ګوله پیدا کړو او د ټولو یوازې زما نه د ټولو ملګرو دپاره زه دا غواړم یوازې خپل دپاره که ما سره څوک ما په یو وارې دغه کندهار ښار د بانک رئیس هم وټاکې خو زه نه خوښوم په دې خاطر چې زما ملګري ټول دغسې په دغسې حالاتو کې زما د ټولو ملګرو باید حالات داسې دي زه یوازې د خپل کورنۍ دا نه وایم د ټولو کورنۍ دغسې په ستونزو کې ده ځینې حل وایي ځینې نه وایي دا چې اوس تر اوسه پورې موږ نه دي ویلي په خپل زړه کې مو ساتلي هغه جلا خبره خو موږ د خلکو څخه داسې غواړو چې د ټولو یوازې د ممثلین سره هم وکوي چې یوازې ممثلین دي ټول هغه انسانان چې په کندهار ښار کې بېروزګاره دي او د کار زمینه نه ورته برابرېږي که حکومت ته دغه مسؤلیت لري عام حکومت باید کار ورته برابر کړي او که حکومت نه عام خلک چې کومک کوي د دغسې ځوانانو د دغسې ټولې ځینې خیري بنسټونه شته زه به در ووایم چې مثال دا ستاسو په اجازه ځینې خیري بنسټونه شته چې د خلکو پر سر باندې کاروبار کوي خپل تجارت کوي حتی زه داسې پېژنم چې هغه خپله غل نو غل به د نور چا دپاره څه وکړي هغه په هغه وخت کې چې د ده کار برابر ولا اغلا کول نو دی چې اوس وروره د خلکو سره د خیري بنسټ په نامه پیسې راوباسي دی به کوم سړي ته ورسوي موږ وایو خلکو که تاسې یو څه شی استوئ یو چاته هغسې چاته یې واستوئ د شا د خوا څخه تعقیب کوئ چې کوم شی او چاته رسېږي نو د هغه ټولنې سره ډېر کومک کوئ هغه ګروپ راپورته کوي کېدای شي موږ مو در څنګ ولاړ یو موږ دغه غږ در هر ځایه رسوای سو موږ دغه تمثیل ستاسې دپاره موت کړو مثال داسې نه وي چې موږ تاسې څخه پیسې و شی غواړو موت دغه غږ ستاسې ته موږ رسوو تاسې دغه ټولنې سره کومک وکړئ چې هغه د یو بل چا درد په ارامېږي د غله سره یې مه کوئ غلو موږ درته اوسه پورې شکولي یو او شکوي مو نورم داسې خلک شته زه یې پېژنم نو کېدای شي خلک یې هم پېژني پر دا ټولنیزو رسنیو باندې پاشل شوي دي ځینې خلک بلکل 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 نیازی صاحب خپل د خوښې وړ ممثل دې راته وښایه څوک چې ډېر خوښېږي د چا اکټینګ دې خوښېږي نه یوازې دا چې اوس ته یوازې د کندهار یا د افغانستان د سینما د خوښ کې ته اختیار لري چې بیخي له پاکستاني سینما څخه یا هم له هندوستاني سینما څخه یا هم بیخي له هالیوډ څخه یې څوک خوښ کړي هغه ستاسو پر اختیار ولا که رښتیا په موږ به زه خپله مې د خپل افغانستان یو کوچنی ممثل در نورو د ملکو د ممثلینو خوښېږي په دې خاطر چې موږ په یو داسې ستونزو کې د تمثیل زده کړي نو په ستونزو کې راپورته شوي نو دلته ما ته یو کوچنی ممثل د شاهرخ خان دغه لري
ځای لري بالکل، بالکل. دا چې موږ خپله برابر سو خپل پر دغه باندې نو هغه کېدای شي زما د خوښې ممثل چې و کله چې زموږ استاد هم و یو وخت مو دغه په شان هغه مو نن مسجد دی او در هغه لاندې دلته چې موږ درس د لاس لاندې او موږ تمثیل کړی دی هغه جاوید احمد وطنیار دی چې مثال د دې کندهار ستوری و او په حقیقت سره تکړه ممثل و موږ ته چې دغه اوس دغه انرژي په موږ کې شته دغه دی او دغه هنر دی چې موږ سره شته دغه دی چې لاس په چې موږ خلک پېژني نیازی صاحب البته بابک او کامیاب سړی تاسو به زموږ سره د یوې پوښتنې وروسته تمثیل هم له لیدونکو سره شریک کړئ ځکه لیدونکي هم په تمه دي چې ستا تمثیل وویني په اوس حالات کې دې وګوري چې ته اوس سره کم یې په هغه پخواني حالت کې پاته یې که نه یې پاته خپله تمثیل څنګه ارزوې دلته په افغانستان کې اوسنی حالت د تمثیل څنګه دی لکه څنګه چې موږ وینو چې دنیاوال ترقي کوي پر مخ روان دي آیا افغانستان کې هم تمثیل دغسې روان دی سینماګانې سته فلمونه سته ډرامې سته که نه سته موږ ولیدله چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې بېکاره یو که نه یعنې ولې بېکاره یاست خپله تاسو بېکاره یاست او که د کار زمینه نشته په وطن کې دا جالبه پوښتنه وکړه او د دې پوښتنې په جواب کې به زه داسې درته وایم چې موږ هغه کم حالات چې موږ د جوړ حالات بولئ په هغه کې موږ د صفر په نقطه کې وو خلک وروره مخته روان وو موږ تمثیل په صفر نقطه کې وو په دې خاطر موږ د ممثلینو در مابین د خدای پاک هغه په شان د اتفاق او اتحاد دغه راولي دا زموږ ممثلین خپله داسې په د مابین کې داسې نه یوازې ممثلین ټول هنرمندان یو بل منونه سره یو بل دغه کوونه که ته تمثیل وکړې مثال د تمثیل ډګر ته خالي راسې دوې ورځې زه سبا وایم داسې نه چې دا زما ځای ونیسي حتی ته به خپل شوق و دغه راخیستی چې مثال دغه ځای ته ورسېږې خلک خوند درکوي لکه موږ چې راووځو خلک م پېژني ته هم داسې غواړي چې خلک دې وپېژني مګر زه نه پرېږدم چې وایم دا باید شاته یې په دې خاطر که وایي تر نن سنې پورې مثال داسې ډېرې سنې شته او خلک یې کېدای شي چې دا خلکو ته بیخي هر سړی پوه سړی بیخي پوهېږي چې یو سړی ورته تېر کې لا پوهېږي دا زموږ پوهان خلک به پوهېږي ځینې وخت اوس نو وخت رسېدلی دی چې له نیازي صاحب څخه تمثیل واورو او وګورو چې نیازي صاحب په تمثیل کې څه لري را سره نو زه به هم همکاري ورسره وکړم تاسو را سره واوسېږئ د نیازي صاحب خوږ تمثیل وینو چې مې یار دلته دی سرې سترګې شرابې سترګې خمار دلته دی سرې سترګې شرابې سترګې خمار دلته دی یار تورجانه د کیفه اواز کې دې خو راته غرات راغلي دي وایم پخوا چې به مې غزل ویل وایم د اسمان خوا به ګر ټپسانه ونیول راباندې راتابه سوه د شوکه وایم هر مرغه به جلا جلا راته خندله چې ما به غزل ورته ویل اوس په ګرد د میدان کې شی نه معلومېږي څه کیسه ده ولاکه څشکه چیرې روان یې بابکه راسه ته کښېنه یاره دغه د یوه دانه ټپوس راته سوی دي خو خیر خدای راوله دا شعر یې جان ما ده ویلي داسې خوا بده ده په خیر یې الله بادشاه دې غم مرکو همدا راته وویله خیر سر څنګه یې زه والله د پسه دپاره غونډې وځنډېدلې 2 ساعته انتظار مې درته وکړ انتظار پرېږده وروره 2 ساعته موږ واجره د ونې چې وایم چې پیدا وسول به دغه ورځ راوتلی یم در دغه اوسه پورې د یو انډیوال په انتظار یم ولاکه مې پیدا کړی دي ته 2 ساعته در باندې وغمېدل ته کښېنه عجب توک مې رانیوی انتظار په چا مه کوه ته ګوره څه مې رانیولی دغه توک مې رانیوی د خیره سره چې غاړې ته ور واچومه وایم دا پسه به مې لاس زه روانوي قیامت بالا پیدا کړي پوه شولې او دا راته ووایه دې شیانو قیمت نه بالا کړي دا دې څه شی اخیستی دی عجب سړی دا دې څه شی اغوستی دي ملخه ته د دې په قدر نه پوهېږې ته ورته وګوره 4000 رقمه یاقوتو زمرد پکې سیمات شوي دي په دې نو بیا ته څه پوهېږې خطا ایستلی اوس هغه پرېږده خو دا راته ووایه یو سګرېټ مګرېټ چې برابر کړی دی که نه دماغ خورا وشتی خوار نه که موږ 2 ساعت انتظار ته وکړي سګرېټ چې برابر کړی دی که چې نه دی برابر کړی نو چې ما برابر کړی وای یا ما درلودلی نو زه تا ته کښېنستلم وایم زه دا ستا د تورانو یار یم تورجان ستا تورانو یار دی وایم ته ماز توران راوړه چې څوک د سترګو پورته ته وګورې شغه شغه به وغورځوم وایم دغسې لکه د لاندې پسه پوهېږې
ته زما سره چې کوچنی سړی جوړ کړی دی عجب سړی ډېر داسې غټ وایې وایي همدغه هم غټ سړی خوله مې خطا وتل دغه وکړه راوباسه راولې بجې هم په عذاب وه وامنې کمانډیواله په ګرده لاره کار برابر سوی پخوا به چې په دا کلي کې را روان وم یو چرګه مرګه به په مخه راله د خدای دوسته چې جواري به مې ور واچول هغسې به مې حمله کړل راوایه به مې اخیستل پوهېږې سره د دغه د دکان ته مې جنکو د دکان ته به مې وروړل انډیواله وایم تلی یې په راکئ اوس ولاکه شی معلومېږي انډیواله خو دا د اسمان لغړ مځکه لغړ مسجد ته چمپلان راوړه چمپلان ته ولې نه ورځه پخوا به دې راپورته کول موږ ته به راوړه دا وګوره زاړه سوي دي وایم مسجد ته خو شمپلان هغه سړی راوړي انډیواله چې په جومات ته ورځي مو دا ډېر عمر جومات ولاکه د کلي انډیواله وایي چې په جومات کې په خلکو لږ ډبه ولاکه شی لاسته انډیواله زه ستا په جیب راغلی زورور راوباسه ناکیمه ماښام مه راخرابوه چې اوس به مو انډیواله نو دا خو زما او ستا د میلې دي بیا چې میلې ته ځو هغه به د کمه کوو عجب سړی وایم اوس په لږ هم ګزاره کوم د څه په وایه یار وایم قربان سمه زوروره دا به ګوره همدا به لږ کار کوم خو دا راته وایه سګرېټۍ به د کمه کړو سګرېټ هم غواړي باید دا به د کمه کړو ته به یو څوک موږ نه تېرېږي پاس به پرو کړو ولاړ څه خواستګره زم را ولاړ شولم داسې انډیوال سره کښېنم پوهېږې خواست وکړو ولاړ څه هلته د پلار د څه درېیم شی مې وکاږه پلار څه دی ګل محمد کاکو دکانه یو شی راوست ولاړ څه پورته څه ولاړ څه ولاړ څه چې اوس راسه ویل کېږي پورته څه موږ ګر دنیا ورو بیا سګرېټ نو خو ستا خپله نو موږ داسې کار نه کوو چې سړی په اخته کو باره باید د کار ورڅه مو ونه چې اوس ته د پلار څه درې ونه وه ستا ازموینې د په شپېن ژړوالي کې وې پورته ولاړ څه زوروره ولاړ څه پورته ورته ژر څه کنې اوس دا شمپل به دې وولم د خدای دوسه دلته ورته وګوره موږ هم را ولاړ سو چاته رالو انډیواله په ګرد دغه کې ونه که ټوټه جیب ته اچولې هغه به مې استعمالوې نه پوهېږې داسې کار کوې د خدای د وسه وایي درې د ولاکه مې دا وخت ستا دپاره ضایع کړی و وایي درې د چناکې پوهېږې سره وایي درې د ډېره زیاته مننه درنو دوستانو په دې هیله چې نننۍ خپرونه به ستاسو د خوښ وړ ګرځېدلې وي دا چې په نننۍ خپرونه کې زموږ د پښتو ژبې نوموتی ممثل راسره میلمه و خدای دې وکړي چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي درنو دوستانو د هندارې یوټیوب چینل چې د پښتو ژبې د تمثیل د ډګر او د هنر د ډګر یو نوموتی پښتو چینل دی دا در سره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیوګانې یې در سره شیر کړئ تر څو ډېر دوستان یې وویني تر بیا چې مو د داسې یو ځانګړې خپرونې له لارې موږ چوپړ ته راځو د خدای په امان ښه وختونه